امریکي ساینسدانان وایي چې د دې دنیا د آبادۍ 10 سالو زمونږ د پاکستانیانو خو دستور دا دی چې دوی د امریکې په خبره ډېر زر ایمان راوړي. که د بل چا په خبره ایمان وي او که نه خو د امریکې په خبره د دوی ایمان ډېر مضبوطي او یو ته یې ښایي چې وګوره که نه امریکې ویلي دي چې د دې دنیا د پیدا کېدو اربونه کاله ووایي. اسلام کله ویلي دي چې د دنیا د پیدا کېدو اربونه کاله نه دي شوي چې ګینې امریکې وویلې نو زمونږ او د هغې د وینا منځ کې تصادم راغی. دنیا د پیدایش صحیح تاریخ الله نه سوا ډو بل چاته معلوم نه. امریکا خو امریکا ده چې د هغې نکت هم دا پته نه ده چې دنیا کله پیدا شوې. ټول کتابونه دي آسماني، تورات او انجیل او زبور او قرآن. تقریبا 100 صحیفې دي آسماني، 4 کتابه او 100 صحائف آسماني. په صحیفو کې دا تاریخ لیکلی او نه په 4 واړو کتابونو کې دا تاریخ لیکلی دی چې دنیا کله پیدا شوه. داسې جوګتونه به زمونږ 2 لکه اوس درته ولم لکه دوی چې جوګتولي. باران به کېږي او ګلی به ورېږي او اسمان به راغورځېږي. نن نه یم ویلي، بېګا یې ویلي باران به کېږي. نن دې شین اسمان ته وګوره. خو فرضي جوګتونه دي، دنیا یې ولي. هغه مسلمان قوم ته چرې دې خلکو په خبره دومره ایمان نه دي راوړل پکار چې قرآن نه یې زیاته ده. ځانو صحیح تاریخ د 2 خبرو. دنیا پیدا په کومه ورځ ده؟ تاریخ ته رانیږي به په کوم تاریخ. علم سوا د الله نه بل هیچا ته نشته. قرآن ویلي ان الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. سوا د الله نه چاته دا نشته. ان الله عنده علم الساعة، قیامت د برپا کېدو علم سوا د الله نه بل هیچا ته نشته. یو آثار قیامت، علامات د قیامت، هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم ډېر بیان کړي. په کوم تاریخ دومره پیغمبر ویلي دي چې د قیامت ورځ چې برپا کېږي نو ورځ به د جمعې وي. جمعې ورځ کوم سن کې علم چاته نشته. جمعې ورځې ته جمعه ولې وایي؟ ورځې ته نن چې دا تاسو جومات کې ناست یئ دې ورځې ته جمعه ولې وایي؟ د جمعې چې ډېرې دي خو دا چې خلق پکې ډېر جمع کېږي، جمع پکې لوی کېږي. لویه وجه پکې دا هم ده چې دې ورځې ته جمعه ځکه وایي چې قیامت به په دې ورځې برپا کېږي او دا ټول خلق به د خدای مخې ته جمع کېږي. ورځ به د جمعې. رسول الله صلی الله علیه وسلم د جمعې لمونځ دپاره ډېر اهتمام وکړو. جمعې په ورځ سنت، شبویي لګول سنت. جمع ته تلل سنه طریقه او بهتره طریقه او زیات ثواب. خدا داسې بدقسمته ملک، قسمته ملک
د دوو خښتو جومات ته هم د جمعې مونځ پکې کېږي، چېرته یو نیم صف ته هم د جمعې مونځ پکې کېږي. که دا ولې وایي بس یاره پرېږده یې، چل څه دی؟ چل دا دی چې ستا او زما روح نه ګډېږي، او زما منځ کې انس نشته. په ډېرو خلقو تعالی زور کوم چې ډېر خلک خو په ما ښه لګي که نه، په مونږ ښه نه لګي. بني آدم چې به بني آدم کته ړه به یې خوشحالېده. اوس چې بني آدم ګوري لکه یو سپی چې بل سپی ګوري. څه وایي په ایمان؟ یو سپی د کابل نه په یو ورځ کې پېښور ته را رسېدی. که دا ولې په یو ورځ کې څنګه را ورسېدی؟ وایي د عزیزانو د برکته. کوم کلي له به دمې له ستون شم سپي به راپسې شي، نو په منډه به کړم. بل کلي له به وروړدم هلته به سپي راپسې شو، هغې به په منډه کړم. نو په یو ساه مې را منډه والېده، ځکه په یو ورځ کې را ورسېد. ځان نه خو انسانیت ووتو، بلکل سړیتوب ته ووتو، اخلاق ته ووتو، انس ته ووتو. دې جوماتونو کې ګورئ تقریر چې کوم جومات کې کېږي، دې له ګوره دا خوار خلک ملنګان د خدای واقعي دیندار دا غوړ غوړ چې دي داسې جومات لټوي چې چېرته تقریر نه کېږي. ساربه تاسو ګورئ دوی هغه جومات له ځي چې زر پکې مونځ کېږي. ته زر ولې ځان وزګارې؟ څه چل دی؟ ملک غم دی در سره، د قوم غم دی در سره، خدای غم دی در سره، د رسول غم دی در سره. سنډه دا ځان ولې زر وزګارې؟ سوا د ښځې نه خو تاسو سره بل غم شته نه. بر سره میخې له زر ځان وزګارې چې ورشي چې څه خدمت شته چې په شا دې کړم. اوس بیا حکومت ورته جشن خیبر بیا تیاری کېږي. تاسو به وګورئ دا سنډاګان چې دا بورې بیا روانې کړي او جشن خیبر ته. د څه شي غم؟ زر خو دې هغه سړی مونځ وکړي او زر دې ځان وزګار کړي که نه جي، چې څه غم خو ورسره. مان بابا ته چا وویل راځه دلته ملا راغلی دی، جلسه ده. ورته څه چل دی؟ تقریر دی، راځه چې تقریر واورو. هغه ورته رحمان دومره اوزګار نه دی د کار د عشقه، رحمان دومره اوزګار نه دی د کار د عشقه، چې غوږونې سې ناصح غوندې اوزګار ته. زه د عشق په کار کې داسې مصروف یم چې دا وعظ چې کوي دا ناصح دا اوزګار دی، د ده اوزګار تقریر اورېدو ته زه اوزګار دی. دا سره خو د عشق غم، دا سره خو دا غمي. لکه ابراهیم ابن ادهم رحمت الله علیه ګرځېده راویښ شي، څنګه چې بار ووتو نو د خپلې وینځې کوټې ته ورغله. هغې کې څه بنګ بنګ کېده، واضح سره چې داسې غوږونې وو نو وینځه په سجده پرته ده. خدای ته وایي چې ای پروردګاره ته په ما مین یې، الله ستا ما سره ډېره مینه ده. د دروازه وټکوله چې دروازه لرې کړه وې بې وقوفې. داسې مه وایه چې خدایه ته په ما مین یې، داسې وایه چې خدایه زه په تا مین یم. ویې ورته ویل زه بې وقوفه نه یم، ته بې وقوفه. دې څه دی چې په دا وخت زما او زما د محبوب په منځ کې ته راپرېوتې؟ خو د ورځې ستا نوکره یم. وقوفه الله په ما مین نه وی،
زما ټوله ورځ ستا په خدمت کې زړه وچوي خو تن چې ستا د خدمت ته اوزګاره شم نو په یخو اوبو اودس وکړم د 2 رکعاتو نفلو نیت وتړم نو 15 سپارې قرآن په یو رکعت کې وم او 15 په بل رکعت اوس مې سلام وګرځولو 10 سپارې مې په 2 رکعاتو کې وویلې نو اوس مې سلام وګرځولو هغه ته مې وویل چې ته په ما مین یې او ته پکې د مچ غوندې را پرېوت عزیزانو سړی داسې مصروفي یا هغه ته واقعي تلوار په کار ده ځکه چې هلته محبوب سره خاص اوقات وي زه څه کارونه کوم وجه دا ده ځینې خلک ساده خسکي مالدار چې دي دا پاکستان د برکته چې خلکو سره پیسې میسې راغلي یاره جي تاسو مونځ لږ ډېر وکړي کې نه شوق هم کې مچرانه شي ضرورت سره دا خو جي خبره مال نه هغه انجنې مچ چې څومره راپسې ډبې کمي نو خوشحاله انجن پسې چې څومره ډبې زیاتې خو انجن باندې بوجي که نه کار کوه بابا خاصه لیونی و ملنګان ونو پسې لیونی به منډې وي او ملنګانو پسې ملنګان منډې علم راغی زارک شه سړی مال دلته شي راشي راځي هم نه دی جومات غوړ چې دي دا ټول پوه دي دغه خو ټول د ښځو ټټوان دي که ونډه ښځه چې څوک ځان سره ګرځي یا دي جومات ته راتلی شي بنډې لوڼی درې منه بار بربنډې ګرځي هغې چېرته راتلی شي دلته خو به هغه سړی راځي چې حیا پکې وي شرم پکې وي غیرت پکې وي ایمان پکې عزیزانو سوچ کوئ فکر کوئ زمونږ د ملک ډېرې بدقسمتۍ لویه بدقسمتي دا هم هغه مسلې ته نظم چې د فقهاو په نیز باندې جواز فضیلت په کم کې دی زیاته رتبه په څه کې تقدیر یا نن قهر عظیم گرفتار ده اصل حقایق د دین چې دي ای پرېښ امریکا دا او روس دی او چین دی امریکا دا او روس دی او چین دی حماقت کې نن دنیا پرته بس خو صرف خدای د دین سره پاکستان کې لوی غم فکر دی ماته نو هغه صرف دا دی چې دا د دې ملک قانون چې دی قرآن پکار قانون سره ټوکې نه دي پکار نه دی پکار د ملک قانون قرآن پکار آدم علیہ الصلوۃ والسلام او د بی بی حوا ملاقات نه بعد تاریخ زمکه په سر یو مورخ وښایي د زمکه په سر یو مورخ وښایي آدم علیہ السلام پیدائش او دا وښایي چې د آدم علیه السلام د تېرېدو څومره زمانه وشوه د ځمکې په سر یو مورخ کې دا وه علم سوا ده دا ټول چې تاسو ګورئ دا موجوده هر سړی راپاسي کتاب لیکي
پاکستان کې شعر ناپرسان خدای کنه یو ناپرسانی پکې دا هم ده چې د کتاب د لیکلو دپاره اهلیت پکار صنف دپاره اهلیت پکار او د کتابونو نه صاحب غلا وکړي او بیا پې نامه خپله ورکړي چې پلانیم تصنیف کړی. تاسو وګورئ دا څومره کتابونه او دا تصنیفات چې شوي دي دا ټول زبانی جمع خرچونه دي. نن نه 300 کاله مخکې رحمان بابا تېر دی 300 کاله مقدمې لیکلي. پښتنو دا هم ثابته کړه لرې به نه دا یې ثابته کړه رحمان بابا په کومه ورځ پیدا و کوم تاریخ مړ دی عمر یې څومره و پیشه یې څه وه وخت یې چېرته تېر کړی و مرید د چا و تعلقات یې چا سره و دا ګز او دا که دوی ثابته کړي زبانی جمع خرچ یو پې مقدمه لیکلې وه چې ملیانو د دوی عزت ته نه شو کتی نو د کفر فتوا یې پې ولګوله. هغه ته ووایې د خدای بنده بل څه درته په لاس نه درتله نو د خپل ځانه دې دا جوګوتې وشي. دا خبره چې ده کړې وه چې عمر میں تیر شو بیہودا په زمانہ په خدای سواد سے رحمت الله علیه نن نسل کاله مخکې تیر شي هغه به وی چې کاش چې په پښتو ژبه مونځ کېدی نو ما به د رحمان بابا په کتاب مونځ پښتو مولانا نصیر الدین رحمه الله تعالی و تبارک هغه به وی چې ما په زندګۍ کې د پښتو ژبه کې داسې خوند په بل شي کې نه دی لیدلی لکه د ده په کلام کې. یا عزیرګل اسیر مالټا چې فی الحال ژوندی دی دیوبند شیخ الهند رحمت الله علیه خاص شاګرد او په مالټا کې ورسره په تور اوبو کې د پیرنګیانو د لاسه قید وایي چې هغه باریکات د دین چې په کوم رحمان بابا پوه شوی دی نن نه 1000 کاله مخکې امام غزالي تېر دی هغه باریکات امام غزالي نه دي حل کړي لکه دې سړي چې حل کړي. ګورئ که نه مونږه پښتانه مونږه پښتنو ته یې وګوره کتاب یې ډمانو له په میراث کې ورکړي مان چې دغه کې صوفیانه کلام واورئ ورسره بیمباجې شو ټپ وړاندې شو و ظالمان پړو باجو ته خو اسلام مزامیر و شیطان ویلي خو د شیطان آلات دي و ظالمانو د خدای او د رسول نامې دې سره څنګه ورته صوفیانه کلام څنګه یعنی دا صوفیان ډمان ټول غم به دې ملک کې جاړي غم شته دی و یو زخم نه دی چې به جوړ شي 1000 زخمونه مې په زړه دي مړ شي غم د دې قوم نه سړی وجاړي دې قوم کې خو غارونه دي هر سوړی چې ټپی بل طرف ته صورت موزی بلای چټپه بل طرف ته بلای چټپه بل طرف